تازه خبر محمد نبی له بي پي ال وروسته بیگ باش ته لاړ خو ګورو چې لومړی لوبه چا سره ده ډیره جالبه ده خو ویډیو را سره تر اخره وګورئ په ډیر څه به پوه شئ ګرانو مینهوالو السلام علیکم د افغانستان تجربه لرونکي آلراونډر محمد نبی د بنگلادیش تجارتي لیګ نه استرالیا ته تللی چې هلته د بیگ باش تجارتي لیګ د میلبورن رینکارډرز لوبډلې سره یوځای شوی دی محمد نبی د بي پي ال یا بنگلادیش تجارتي لیګ کې د رنګپور رینجرز لوبډلې سره و چې په لومړیو څلورو لوبو کې لوبډل مشري هم د هغه په غاړه وه خو پرله پسې څلورو لوبو کې له ماتو خوړلو وروسته هغه له لوبډل مشرۍ څخه لرې شو د بنگلادیش تجارتي لیګ سیالۍ اوس هم روانې دي او د رنګپور رینجرز په وروستۍ لوبه کې محمد نبی لوبېدلی هم نه دی چې اوس تازه خبر دا دی چې محمد نبی استرالیا ته تللی تر څو په بیګ باش سیالیو کې ولوبېږي محمد نبی په بیگ باش تجارتي لیګ کې د میلبورن رینکارډرز لوبډلې سره لوبېږي چې هغه به د اډلېټ سټرایکرز لوبډلې پر وړاندې د جنوري په 12 نیټه خپله لومړۍ لوبه ترسره کړي اډلېټ سټرایکرز کې بیا راشد خان لوبېږي چې هغه د بیگ باش تجارتي لیګ له پیل راهیسې له دغه لوبډلې سره یو ځای دی همداراز قیس احمد بیا د هوبارټ هوریکنز او ظاهر خان د برسبن هیټ لوبډلې سره د لیګ له پیل لوبېږي د محمد نبی په اړه د میلبورن رینکارډز لوبډلې په خپله ویبپاڼه کې لیکلي دي چې 15 کلن محمد نبی چې د بنگلادیش په تجارتي لیګ کې لوبېده استرالیا ته را رسېدلی دی او د میلبورن رینکارډز په پاتې لوبو کې به د دغه لوبډلې لپاره په بیګ باش کې لوبېږي دوی مخکې لیکي چې د بي بي ال په 8م پړاو کې محمد نبی د میلبورن رینکارډز لوبډلې لپاره ښه لوبه کړې وه او هغه یې کوالیفای ته رسولې هغوی همداراز هیله څرګنده کړې ده چې په روان بیګ باش تجارتي لیګ کې به هم محمد نبی د دوی لوبډلې لپاره ښه ولوبېږي نو دوستانو تاسو څه فکر کوئ چې راشد خان به دغه میدان وګټي که نه محمد نبی لاندې په کمنټ کې موږ سره خپل نظر شریک کړئ تر بیا ښې چارې